تا ته هم ته چې دا ویډیو ګوري یو خبره ذهن کې وساته تا نه به چېرته هم ظلم ونه شي. دا واورئ بیا وروسته موږ یو دوه خبرې کوو. صرف یو حدیث ځان ته مخې ته ساتئ، صرف یو. هغه ابو مسعود رضی الله عنه، عبدالله بن مسعود نه ابو مسعود، هغه یو پیر د هغه سره یو غلام و، هغه یې وهو. وایي ما ناڅاپه اواز واورېدو د شا نه راته چا ووایي چې ای ابو مسعوده ته چې په دې غلام او په دې مریض څومره زوروري، د دې نه زیات الله په تا زورور دی. وایي ما چې شاته وکتو رسول صلی غلام بیا ازاد کړو، غلام یې د الله دپاره ازاد کړو. زه تاسو ټولو ته دا وایم او ځان ته وایم، موږ چې په دې زنانو باندې څومره زورور یو که نه، د دې نه زیات الله به موږ زورور دی. او موږ چې په دې بچو څومره زورور یو، الله دې نه زیات موږ زورور دی. او موږ چې په دې خپلو نوکرانو، خادمانو، مزدورانو څومره زورور یو، د دې نه زیات الله به موږ زورور دی. په دا یوه خبره ځان سره یاده ساته، ظلم به درنه نه کېږي انشاءالله. ښه دا و د شیخ صاحب ډېر اهم بیان چې تاسو واورېدو د ظلم باره کې. نو دا یو حدیث ته ذهن کې ځان سره یاد ساته، ته به چېرته هم په چا باندې ظلم نه کې، نه په نوکر باندې ظلم کې، نه په خپلو بچو باندې ظلم کې، او نه به په ښځه باندې ظلم کې. دا ډېر اهم بیان، شان اهمو بیانونو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمت الله.